سلام او مینه ستړي مسئ د بادامو وطن چینل لیدونکو موږ د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ کوز اشپان سیمې ته راغلي یو هغه ځای چې ډېری ملګري به نوم سره اشنا وي ډېری ملګري به د ویډیو نه پس ورسره اشنا سي دوی به وګوري چې دې ځای خلک ډېر بافرهنګه میلمه پاله قدردانه خلک دي د نورو مجالس ترڅنګ چې ښه ساعت مو پکې تېر څه د دغې سیمې یو په اصطلاح باندې ملک به ورته ووایو ځکه بنډاري سړی ده عبدالرحمن را سره د سره غواړو مجلس وکړو دوی را سره دي یو ګډ بنډار لرو غواړو چې سره وغږېږو مجلس سره وکړو اول خو ملک صاحب ستړی مه سې ښه ملک صاحب عمر دې څومره ده که عمر دې راته ووایه عمر مې 28 کالو وبدي خیال 28 کاله وبدي خیال یعنې معنا داسې اوس د واده کولو لپاره جوړ یې واده به کوې که نه وبدي خیال ښه څه رقم ښځه به کوې یار ذوق دې راته ووایه چې خوښه م نه که نه نو وکړم داسې څوک باید خوله ونه کړي چې خوښه یې هغه کوي یعنې په خوښه باندې کوي که نه دغې ته سړی غلی دی څوک د ځان سیاله ګڼي مثلا څه رقم ته باید کوم خواص باید پکې وي چې هغه له څه نه برخمن وي نظامي صاحب بس نظر او مونږ کې اودس باندې دی که نه او بس سلامت باندې ښه دی دی ماشاءالله مسلمانۍ برابر مسلمانۍ بابا چې ونه اسلامي هغه کې نشه خواجه خواوس ډېر علي دا څه کیسه خو هم تېره شوې ده احمدزی صاحب خبرې هم کوي چې د نظامي صاحب درته کوم ځای کې رشته میشته پیدا کړې دغه وګور نه دا دا به وایو احمد دا خو تاریخي کیسې دي نو داسې یو مسلمان چې را پیدا شي تا ته رښتې غم وکړي او ته بیا هم انکار زه به ورته وایم کوم درک مرک دې لګولی که نه لکه هسې زړه خبره وکړه یاره دا کوم ډېر خو هغه چې ما کوم خوښه هغه ونه شوم بل نه اشوکۍ کې تاوان کړی څومره وخت بې مین وې 2 کاله کې 2 کاله بې مین و بیا یې ونه څه کولی ډېر درد لري که نه نه بل څه رقیب دې پیدا شو که څنګه چل اوسي بېرته تا دا 2 کالونه وروسته خپله دې ورنه انکار وکړه یعنې تا شاته کړه هغې خو نه ده کړه هغې منلې وه در سره نه بیا خو ظلم ورسره سره هغې سره معاملې نه دې کار نه اوس موږ نه وو خبر کړي موږ به همکاري کړې وه عبدالرحمانه چېرته منډه تړه به هم کړې دغه نظامي صاحب ښه دی هلک په حالت دی دغه شیانو کې زه یې والا خفه کړم دا خو هغې ګوره ښه هغې اراده وه خوښه یې وه ها ځان ویستلی ده لکه دا خو دا خو ښه کار نه ده سوی البته به څه نواقص به دې کتلي د 2 کلو کې چې اشوک وې ټپې سندرې زمزمې ځکه زه چې خبر سم MP3 به م ورسره وه نو MP3 کې خو دا شی ضرور وي ته ټپه مه پدې یاده ده چې راته ویې وایه داسې ښه داسې د مستۍ ټپه کومې به ځان سره زمزمه کولې غلې غلې غوندې چې اشوک وي نه ملګري خفه کېږي ملک صاحب دا څه کوې یار ټپې ووایه یوه سندره ووایه د ښه په ذوق نظامي صاحب هر یو دې زړی ځان د ملنګ په ما راسه د ملنګانو لارې چا نیولې دینه ځان د ملنګ په ما راسه د ملنګانو لارې چا نیولې دینه واه مخکې ځه مخکې ځه ډېر علي بله ووایه یاره ډېره ښه ده تورې دې سترګې نرۍ غاړه او دغسې لاړه مېلمانه به د چا وي نه تورې سترګې نرۍ غاړه دغسې لاړه مېلمنه به د چا وینه ډېر علي واه ډېر پوه دی ماشاءالله هسې وایي چې موږ دا سړي ځان غلی کړی نه هسې خو بانډار سړی ده څومره پورې دې مکتب ویلی پوهنتون کوم چې ته پکې ورسېدې ولې دې پرېښود بس زه لومړی ځم بیا لاړم پاکستان او تعلیم دې څومره پورې دې مکتب ویلی 12 پورې ډېر علي په دا اشپان کې بیا کوز اشپان کې بیا 12 پورې ډېر څه دي نظامي صاحب بله ټپه ترې نه اورو وایي په یارانه در سره نه ځم تر ملکن پورې چې لم در سره وړمه همو ته ضد د ټپو کې که ورورې په ژړا کا چې سنخالۍ خوري په بام راخېږي وړوکې ورورې په ژړا کا شنخالۍ خورې په بام راوخېږي نه او ته دیدن وکړې که نه ښه بنډاري سړی ده یاره نه ودې ګټله ته به زما خاص مېلمه یې په ښار کې دومره ناز به درکړمه چې پوښتنه مه کوه ملک صاحب عبدالرحمانه تا خو به زړه ډېر غمونه تېر کړي دي یاره ما خو بیخي باید تا ته سړی اندېښنه وکړي سړی ما اندېښنه وکړم نن دا ځای د خوشحالۍ دی خوشحاله نن د خوشحالۍ منظر ده زه چې راغلم خوشحاله سوې
مېلمانه ته خوشحالېږي؟ وکړه مېلمانه خلک په سر ګرځي سوچ سړی ته ګوره دا خو ملک نو ما ورته ګوره تاسو ورته ملک وایي نو خلک هغه څوک ملک کوي چې هغه خلکو لپاره خدمت کوي منډه ترړه کوي جرګې او د مرکې سړی زه یې ټوکه وکړه صحیح ده ټوکه خو به دې یاد وي یو غل و یو ډیوه شک وکنه کور راوته وویل دا څنګه ډول دی چې چوږ اواز نه اوري دې ډول اواز به سبا واوري مکتبي ټوکې ډېر ښه ډېر ښه هغه چې وایي غل و کوم دیوال سوری کوه د کور ورته ویلي چې شی کوې غلیا کوه وایي ډول وهمه ورته ویلي وایي سبا ته ډول غږ به واورې هغه کور راوته ویل دا څنګه ډول دی چې غږ یې نه ځي اواز نه وي هغه زوی دی غل دې ډول اواز به سبا واوري نیم کور مې درنه وړی بله ته وکړه زه خیر دی بل چینل ته به راسو صحیح ته ملک عبدالرحمن د څو ملکونو نومونه راته واخله هیوادونو نومونه راته واخله کوم هیوادونو نومونه دې زده دي هغه راته واخله فراه کندهار ښه ډېر ښه دا هیوادونه دي ښه بیروني ملکونو نومونه اوس واخله دا خو د ولایتونو نومونه د ملکونو کې راوستل که نه یاره ما هغه مغزه نه مغزه جوړ کړه که نه یاره اوس د ولایتونو نومونه واخله ولایتونه افغانستان افغانستان ولایتونه داخل کې ننګرهار شاباس پکتیا زابل کندوز هلمند آفرین معلومات لري افغانستان څو ولایتونه لري څلور دېرش ولایتونه واه ډېر ښه مرکز څه نومېږي کابل او ډېر عالي ډېر عالي دا ډېر تکړه ده که نه څو ولسوالۍ لري شیرزادو کې د ځینو کلو نومونه راته واخله یاره کوم کلو کلي دې داسې یاداشت کړي دي ورته پام دی د کوم نومونه راته واخله شیرزادو کې سباخیل سلډا میلخیل فازک دا د خپل مردخیل شپان د قریه چې مربوط کوزه شپان شیرزاد نور قریه نومونه ورته واره کلو نومونه واره شیرزاد ولسوالۍ کې نورې کومې قریې دي هغه واخله توتوک ګلخیل بس ګنمک میملا ډېر ښه صحیح لګیا ښه ډېر ښه جوکان ډېر زبردسته راجګل دا شیرزادو کې راځي ښه بارشپان پیدلو ډېر زبردسته صحیح روان ده خازه اوس به د دې ولسوالۍ نه موځو د ملکونو نومونه بیا له سره راته واخله بهرني هېوادونه مثلا کوم هېوادونو نومونه درځي ورته باران هېوادونه دا څه ته مولا چې کله کله نه کله چې هغه تاسې یو ځای ونیسه که نه امریکا تاجکستان ازبکستان آفرین پاکستان ډېر ښه ایران او ډېر زبردست چین او ډېر ښه هغه ګاونډي هېوادونه دي آفرین مخکې ځه نور دنیا کې کوم ملکونو نومونه ورته یاد دي هغه نومونه واخله سعودي عربستان سعودي دا نو ته یاد نو ولاک د ماپن شه نه لږ نور ووایه ځه لږ نور ووایه ځه ترکیه جاپان جرمني حج د حج نه دی بحرین کویت دی ولې ګډ ملکونه دي عربي ملکونه دي لبنان ځه تونس مصر مخکې ځه ټول دولتونه دي که نه بس تنظیمونه درکړه ځه بس دا خلاص اوس به د ملک عبدالرحمن د پاچاهانو نومونه راته د افغانستان د پاچاهانو څو پاچاهانو نومونه د مغزو کې یاد دي هغه راته ووایه اشرف غني کرزی یو اشرف غني او کرزی دي یاد ملا محمد عمر لوی ملا صاحب یاد دی ښه مهرباني مخکې ځه ډاکټر نجیب الله مخکې ځه سپانتا مخکې ځه خلیلزاد ببره کارمل
خو دا ورکنه خدای و دا خدای پرنده کنه نو را مترکه هم دی و مخکې ځکه لږ ته لږ واخله دوه نه ته راته واخله یاره لږ د دې اشرف غني او کرزي نه وروخه ځکه مخکې زه چې وي په ولاړه دی مړ لیدلې کنه روزي پښتنه کړي مهمه مړی ذهني سوال دی کوي. داسې ها مړی خو نه دی دی کنه تا په ولاړه مړی نه ده کتلی او صحیح ده صحیح ده څنګه صحیح ده انسان ته ونده مړی تخته دی ملک صاحب نورو پاچا نومونه زه داود خان حافظ الامین خو یو پاتې شو کنه حافظ الامین داود خان داود خان زهر شاه دوره د یادېږي نه د تیرو طالبان دور مې یادېږي ډېر پخوانی ته خو بیا زه خو په هغه دوره کې زما پیدایښت شوی و څه غواړې په زړه دې څه ارمانونه دي دا راته ووایه ارمان ما غي ارمان وکنه نه ارمانونه دې ووایې رحیم الله جان ودې وایي د کوژدې نورستا بل ارمان څه شی دی همون د جهان جان فردوس په نصیب شي جنت فردوس دا خو د هر مؤمن مسلمان ارمان ده او هغه دنیا لپاره ده دې دنیا کې څه ارمانونه دي دې نه ولا کې دا نه پنځه دا څنګه پات نه باندې دنیا کې څه غواړې کې دې چې وګورم نه خو چې وګورم رسېږي نه څه چې درته ورسېږي څه وایې چې درته ورسېږي ته وایې هغه ووایه څه شي ارمان کوي وی وایه ښه ګاډه سړی که نه ښه ګاډی چې دې که نه پکې لاړې داس ښایسته مېرمن دي واده دې کړی لوکس ښه ښایسته کور دی نور چې ښه دې ښه وسله سړی که نه وسله وګړه سړی هغه ډېر خطرناکه ده خدای دې موږ په خیر بېرته جهالآباد ته ورسوي ذوق دی وسله دې غاړه کې اچولي ښه ښه مېرمن دي ښایسته کور دی ښایسته موټر دی خانډیوالان سړی سره ګرځي خانډیوالان در سره دې ته اشاره وکړه دا دې ویلانډیوالان نه دي دې دا خوندي که نه درباندې ګران نه دي دوی څنګه دا خو سترګې تورې نو سترګې تور دي او دې ټول څوک تو خدای راک کول دی کول لکه نظامي صاحب درباندې ګران ده دا خو مو پخوانی یاد دوست دی مړه د مکتب د وخته او رفیقه دا خو یو یو زوی دی زوی دی معنا یو خبره ده کومه کنه غازی مې درته خوښ کړی په هغه ځکه چې تر ځای دغه موضوع باید لږ وچو هغه ته خوښ هغه تیرې ولې علت څه ده بانډار یو که سړي دوه پاچاهانو نمونه ورتلل پنځه ولایتونو نمونه ورتلل ماشاءالله او خو هغه ملکونه په ولایتونو کې حساب کړه او وروسته چې ولایتونه اصل فرات ریل یاد وته ډېر ښه سوچ لري ښه خو دومره ده اما یار ده ملک عبدالرحمن جلال آباد ښار ته راځي سم ناز به ورکوو چکرې به ورکوو مننه چې منتیا مو کوله د ملک صاحب بنډار هم لیده که تاسو پیغام اخره کې ملک صاحب ووایي مهرباني ټول ملګري به د ویډیو ګوري پیغام ورته ووایه داخل چې خلک دي خارج چې خلک دي دوی ته پیغام ووایه یاران دوستانو سلامونه چې پاز کې په فرانسه کې که لندن کې ترکیه کې په هر ځای کې د احمدزي صاحب چینل ګوري که نه دا چې دلته چې دا ګوري که نه او دلته مونږ زیات راغلی دا ډېره غټه مننه ده ډېره زبردسته شکریه ادا کوې ډېره مننه چې بنډار کې را سره وئ تر بیا ښې چارې د الله په امان